افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول برک روغ او صحتمن وي. دوستانو د نن ورځې درس کې د لیکلو برخه وایو، لکه څنګه مو چې له تاسو سره وعده کړې وه چې انشاءالله قدم په قدم به د الماني ژبې د زده کړې هره برخه وایو. د نن ورځې درس کې د لیکلو برخه وایو. د لیکلو په برخه کې دا وایو چې څنګه وکولای سو یوه نامه یا خط ولیکو. دوستانو په دې درس کې ما په ټولو جزئیاتو سره په پوره جزئیاتو سره هغه څه چې لازم او ضرور دي د یوې نامې یا د خط د لیکلو لپاره هغه مې راخیستي دي، او په آخره کې مې یوه دانه د واده لپاره د واده د دعوت لپاره یوه دانه نامه یا بریف او یا هم خط راخیستی ده. هغه په ګډه وایو. راځو په درس شروع کوو. بریف شرایبن، نامه لیکل یا هم خط لیکل. ښه دوستانو، مخکې له دې نه چې یوه نامه ولیکو لومړی باید وپوهیږو چې دا نامه موږ رسمي لیکو او که غیر رسمي. فارمل بریف، رسمي بریف یا نامه چاته لیکلی سو؟ انشولې، مکتب ته، آرس، ډاکټر ته، شیف، رئیس ته، او یا هم داسې نورو رسمي ځایونو ته موږ کولی سو په رسمي توګه باندې نامه ولیکو. انفارمل بریف، غیر رسمي بریف، موږ په هغه وخت کې لیکلی سو ان فرویندن، ملګرو ته، فروانتن، خپلوانو ته، اودر نخبارن او یا هم همسایګانو ته. دوستانو غیر رسمي بریف په هغه وخت کې موږ یو چاته لیکلی سو چې کله هغه زموږ ملګری وي یا هم مو خپلوان وي یا مو همسایه وي یا مو همصنفی وي، موږ کولی سو په غیر رسمي شکل باندې ورته نامه ولیکو. ښه دوستانو، د یوې نامې د لیکلو لپاره درې شیان ډېر لازم او ضرور دي. لومړی انریدې، شروع یا پیل د یوې نامې. دویم تکسټایل، د متن برخه یا د نامې د منځنۍ برخه یا اصلي برخه یې. دریم ګروس فارمل اوند اونترشریفت، د پای یا د آخري برخه یې او امضا. راځو هر یوې په جزئیاتو ووایو. انریدې د پیل برخه یا د شروع برخه. انفارمل انریدې د غیر رسمي د پیل برخه یا هم د شروع برخه. لیبر علی، ګرانه علی یا هم هلو علی، سلام علی. دوستانو که چیرې تاسو فکر کړی وي چې کله موږ او تاسو پښتو کې یو چاته یو خط لیکو یا یوه نامه ورته لیکو، موږ او تاسو لیکو سلام علی یا هم ورته لیکو چې ګرانه علی، او که چیرې مذکر وي او که چیرې مؤنث وي په الماني ژبه کې وایو لیبه فاطمه، ګرانې فاطمې، هلو فاطمه، سلام فاطمې. دوستانو دلته که تاسو فکر کړی وي د مذکر او د مؤنث لپاره فرق کوي او دا غیر رسمي شکل ده. که چیرې زموږ او تاسو ملګری وي یا مو همصنفی وي یا مو له خپلوانو نه کولی سو په دې شکل باندې شروع وکړو. اوس راځو رسمي د پیل برخې ته. فارمل انریدې، رسمي د پیل برخه یا هم د سلام علیک برخه. سر گهرتر هر علی، محترم علی یا هم ښاغلی علی. اوس که چیرې مؤنث وي یا ښځینه وي ورته لیکو سر گهرتې فراو فاطمه، محترمې فاطمې یا اغلې فاطمې. نوٹ، دلته په نوٹ کې دوستانو وایو که چیرې موږ او تاسو ته نوم نه وي زده یا نوم یې راته معلوم نه وي، د مثال په ډول یو مکتب ته یو نامه لیکو یا هم یو بانک ته یې لیکو یا بل څه ته یې لیکو چې موږ او تاسو نه پوهېږو چې هغه نر ده که ښځه ده او نوم مو نه یې زده، بیا کولی شو داسې ولیکو سر گهرتې دامن اوند هیرن، ښاغلو او اغلو. ښه دوستانو، دویمه برخه د تکسټایل یا هم د
متن منځنۍ برخه ده، د متن برخه ده. دا دوستانو ډیره ضرور ده دلته تاسو فکر وکړئ که چیرې نامه په رسمي شکل وي تاسو باید رسمي ضمایر استفاده کړئ او که چیرې په غیر رسمي شکل وي تاسو باید غیر رسمي ضمایر استفاده کړئ. همدارنګه کوشش وکړئ دوستانو چې کله تاسو یوه نامه یا بریف لیکئ لومړی کوشش وکړئ هغه بریف په خپل ذهن او فکر کې په پښتو باندې له ځان سره جوړ کړئ. د مثال په ډول غواړئ واده دې ده، واده ته څوک دعوت کړي، نو په خپل ذهن او فکر کې لومړی نامه جوړه کړه، وروسته له هغه نه یې په الماني ژبه باندې ولیکه په اسانه جملو کې. مثال په ډول واده دې ده ته هغه ته لیکي چې د جمعې په ورځ یا د پنجشنبې په ورځ مې واده ده، نو له تا نه هیله کومه چې راسې او واده یا په هوټل کې ده یا په کور کې ده، په څو بجو ده، دا خبرې چې ولیکې بس دا یوه نامه شوله. دریم دوستانو Großformel und Unterschrift د پای برخه او امضا. دلته مو هم فکر وي دوستانو دا هم په کچېرې رسمي او په رسمي شکل باندې په آخر کې ورته ولیکئ، غیر رسمي او په غیر رسمي شکل. فارمل رسمي، freundliche Grüße په درنښت، محمد فهیم ستانکزی. دا د نوم په ځای باندې کولی شئ یا نوم ولیکئ او یا هم امضا وکړئ، دواړه قابل قبول دي. informal غیر رسمي، liebe Grüße یا هم viele Grüße. دا هم په معنا د په درنښت یا هم غوره احترامات. دلته هم کولی شئ خپل نوم ولیکئ، خو د دې او د دې فرق دا ده دوستانو چې په رسمي حالت کې تاسو باید پوره نوم ولیکئ، هم نوم ولیکئ هم تخلص سره ولیکئ، او په غیر رسمي حالت کې صرف نوم لیکلی شئ. ښه دوستانو راځو اوس یو نامه لیکو. Einladung für Hochzeit دعوت د واده لپاره. د مونږ واده ده او غواړو یو بل ملګری دعوت کړو. ملګری مو څه نومیږي؟ احمد نومیږي. Lieber Ahmad ګرانه احمده Ich habe am Freitag Hochzeit زه د جمعې په ورځ باندې واده لرم. Und möchte dich gerne einladen او غواړم تا دعوت کړم. Der Treffpunkt ist bei uns zu Hause د ملاقات ځای زموږ سره په کور کې ده، یا هم د واده ځای چیرته ده؟ واده په کور کې ده. Die Party beginnt 10 Uhr میله یا هم جشن په 10 بجو باندې شروع کیږي. Hoffentlich hast du Zeit هیله لرم چې ته وخت ولرې. Liebe Grüße غوره احترامات نبی. ښه دوستانو موږ یو غیر رسمي نامه یا خط ولیکه. که چیرې دا رسمي وای نو دلته مو ورته په انریدي او په پای کې ورته تغییرات راوستله. کوشش وکړئ دوستانو کله مو چې یوه نامه یا بریف لیکل نو لومړی فکر وکړئ او وګورئ چې دا رسمي ده او که غیر رسمي ده. که رسمي و په رسمي شکل یې ولیکئ، که غیر رسمي و په غیر رسمي شکل یې ولیکئ. دا و د نن ورځې درس. که چیرې مو یو څه ورنه زده کړي او خوښ شوی مو وي له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا و بل درسه ښه او خوشحاله وخت د الله په امان.